چې عیسایان درې ډلې دي او د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې مختلفې خبرې کوي. یوه ډله دا دعوه کوي چې علیاذ بالله حضرت عیسی علیه السلام د خدای پاک زوی ده او د هغې ذکر په سورت توبه کې الله پاک جل شانه بیان کړی ده. وقالت النصارى المسيح ابن الله، دا وای عیسایان دا خبره کوي چې عیسی علیه السلام د خدای پاک زوی ده او دا ناروا ده. او دویمه ډله هغه د تثلیث عقیده لري چې وای خدایان څو دي؟ درې، علیاذ بالله. و یو خدای پاک جل شانه ده او یو حضرت عیسی علیه السلام مبارک ده او یو د هغه مور بی حضرت مریم علیه السلام. نو دام ناروا خبرې کوي. او دا درېیمه ډله چې اوس دې آیت مبارک کې بیان ده هغې باندې الله پاک جل جلاله رد فرمایي او داسې یی د دې ډلې والا یی چې عیسی علیه السلام مبارک اوس اعتراض دا ده که عیسی علیه السلام خدای وی. درېیمه ډله دا ده هغه وایي حضرت عیسی علیه السلام خدای پاک کې حلول کړی ده. وایي د خدای پاک جل شانه دومره عبادت کړی ده جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک چې علیاذ بالله وی خدای پاک کې حلول معنا دا دخول داسې ګډوډ شوي دي. خدای پاک او عیسی علیه السلام مبارک یادوي وی دا داسې ګډوډ شوي دي. دا خبره کوي او دام ناروا ده. ولی دا خدای پاک جل شانه صفت خدا ده چې هغه همیشه لپاره ژوندی ذات ده او دا ټول کائنات د الله جل شانه په تصرف کې دي. په دې ټولو کائناتو د الله جل شانه قدرت ده او خدای پاک جل شانه فرمایي څوک داسې شته چې عیسی علیه السلام مبارک وفات کوي او یا د هغه مور نو او یا هغه څوک چې د ځمکې باندې دا ټول مخلوق موجود ده دا چې الله پاک جل جلاله دا ټول وفات کوي نو ولې څوک داسې شته چې د خدای پاک جل شانه نه منې کي؟ داسې څوک شته؟ نه، کلا وحاشا، داسې څوک نشته. نو که حضرت عیسی علیه السلام مبارک علیاذ بالله دا تاسو چې وی کوم عقیده لرئ عیسایانو ته وایي دا عقیده وی چې تاسو وایي حضرت عیسی علیه السلام مبارک په خدای پاک جل شانه یادوي هغه کې حلول شوی ده نو تاسو دا منئ که نه چې حضرت عیسی علیه السلام پانسی ده؟ دی دا خبره کوي شپږمې سپارې کې اول تیر شوی و چې حضرت عیسی علیه السلام مبارک وی څه شوی ده؟ وی هغه په سولی شوی ده. نو آیا خدای پاک جل شانه علیاذ بالله چې هغه منزه ته د دې نه هغه ورسره وکړو؟ نو لہذا دا خبره چې حضرت عیسی علیه السلام مبارک په خدای پاک کې حلول کړی ده دا ناروا خبرې دي. او خدای پاک جل شانه په دې د کافر خټول دي دا چا چې دا عقیده ده. خو لیکن دا درېیمه دعوت چې څوک کوي چې حضرت عیسی علیه السلام مبارک په خدای پاک کې حلول کړی ده الله پاک جل جلاله د دی بیان رستو کړی ده او فتوی پې ګورې مخکې لګولې ده چې دا کافر دي چې د چا د عقیده وي. خدای پاک جل شانه رونو حی و قیوم ذات ته همیشه دپاره ژوندی ده او داسې وخت به راشي چې حضرت عیسی علیه السلام مبارک په هم ګورې وفات کیږي. اوس ژوندی ده او اسمانونو ته لاړ ده. دا د قرآن شریف بیان ده او په احادیث مشهوره سره دا ثابته ده چې حضرت عیسی علیه السلام مبارک په دوباره د اسمانونو نه ځمکې ته راځي
او حکومت په کوي په دې امت ته رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کې خو لیکن په کم حیثیت پر دی د امتی په حیثیت په ګره رضی د نبی په حیثیت په نه رضی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خاتم النبیین پیغمبر دا یو دل چا دا اعتراض کړو یو عیسایو په مسلمان باندې پیسې د تانه دا تپوس کوم چې یو سړی د ولاره تن غلطه شوې ده نو یو که سودو ده او بل ویښ ناسته نوې ته به د چا نه تپوس کوې د لیرې په باره کې چې ما ته دا لاره وښایه نه هغه مسلمان عالم خدای پاک جل شانه ورته ډېر عقل ور کړی او ډېر علم یې ور کړی نو هغه ورته څه ووې دا کم چې ویښ ناسته وې دام دی اوده کسته ناسته چې دا راپاسې نو ما ته به څه کوي لاره ښایي حضرت عیسی علیه السلام مبارک هغه به راځي یقینا دا په احادیثو مبارکو سره ثابته ده چې قرب قیامت په حضرت عیسی علیه السلام مبارک نزول کوي یو مناره ده دمشق هغې باندې به راکوزیږي حضرت عیسی علیه السلام مبارک اوس هم موجوده ده هلته به راکوشي او بیا به دې حکومت کوي په دې امت ته رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی او چې راشي نو واده به کوي بچی به کیږي او دجال به مرداروي او قتلوي و حضرت عیسی علیه السلام مبارک را روان ده د قیامت په علاماتو کې دام ده او غټ علامو کې دا ده چې کله حضرت عیسی علیه السلام مبارک راشي کله چې حضرت عیسی علیه السلام مبارک را کوشي د اسمانونو نه او ځمکې ته راشي علما کرام فرمایي وایي څومره پورې چې د حضرت عیسی علیه السلام مبارک سا اخلي که نه نو دومره پورې به کافران مرداریږي لکه یو سړی د سا والي دا خو خورېږي موږ ته پته نشته دا سا څومره ځای پورې ځي اوس موږ په دې جومات کې ناست یو سا اخلو نو دا سا په دې ټول حال کې یا چې د حال نه بار شي نو خدای خبر چې دا کم دی ته رسیږي کله چې حضرت عیسی علیه السلام مبارک سا والی او کم کافر ته هغه رسي بس هغه به مرداریږي په هغه ټیم باندې نو حضرت عیسی علیه السلام مبارک په باره کې دا عقیده لرل چې علیاذ بالله دا د خدای پاک زوی ده او یا خدای پاک سره علیاذ بالله شریک ده او یا په خدای پاک کې حلول کړی ده او علت څه وایي حلول ولې کړی ده سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه یو حدیث مبارک ذکر کړی ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي یو بنده کله دومره نیک اعمال کوي حدیث مبارک کې راځي چې الله جل شانه فرمایي زه به د هغه دپاره غوږونه شم د هغه دپاره زه لاس شم نیول کوم ولا د هغه دپاره زه تک کوم علماء کرام فرمایي د دې حدیث مبارک مطلب څه ده د دې خدا مطلب نه ده بلکې مطلب دا ده چې کم انسان د الله جل شانه قریب بند شي دومره عبادت یو کی چې الله جل شانه ته په عبادت کې نږدې شي به د دې مطلب دا ده د دې حدیث مبارک مطلب به دا ده چې انسان الله جل شانه د غوږونو حفاظت کوي د سترګو حفاظت کوي دا معنا چې دا په غوږونو باندې هغه سیز اوري چې په هغې باندې الله جل شانه راضي کیږي دا په خپو باندې هغه کار کوي چې په هغې باندې الله جل شانه راضي کیږي دا په سترګو باندې داسې لیدل کوي چې په هغې باندې الله پاک جل جلاله راضي کیږي دا مطلب نه چې څنګه علامه صفدر صاحب رحمه الله دام لیکلی وی بعد خلق دا وایي یو بزرگ سړی وي بزرگ نیکان شته که نه دنیا کې نو هغه دومره نیک عمل کوي او عبادت کوي چې بعد خلق هغې ته نه بیا غلط مطلب اخلي وي لکه د دې بزرگ نه څه جوړ شول د ده نه بعضې خلک یې چې د ده بد اعمال اوس نشي لیکلی نه وایي دومره نیکۍ کې ورسېدو
چې د بد اعمال اوس نشي لیکلی نه ترڅو پورې چې انسان کې ساوي او وسوي نو دا چې کله نیک اعمال کوي بد اعمال کوي نو هر اعمال په خپل خپل ځای باندې لیکلی شي هغه کو نیک سړی وي کو بد سړی وي نو لہذا د حضرت عیسی علیه السلام مبارک په باره کې دا عقیده لرل چې د الله جل شانه کې حلول کړی ده الله پاک جل شانه فرمایي دا د کفر عقیده ده او دې طرف ته الله جل شانه بیان کړی ده